دي چې د مینې د درسونو مدرسې دي ستا مزې دي، د مینې د درسونو مدرسې دي ستا مزې دي جانانه، بس یو تی ستا مزې دي ستا مزې دي. او یا ښکلیا بختورې له نصیبه دې قربان شم. یا ښکلیا ډېره مننه. یا ښکلیا بختورې له نصیبه دې قربان شم، د خلکو په لکونو مسلې دي ستا مزې دي. ډېره زیاته مننه. یا ښکلیا بختورې له نصیبه دې قربان شم، د خلکو په لکونه مسلې دي ستا مزې دي. او موږ ګناهګار یو یاره موږ لره پکار ده. جناب مینتوار صاحب مونږه ګناهګار یو یاره موږ لره پکار ده، ته بچې مړه لاس کې دې تسبیح دي ستا مزې دي. ډېره مننه. مونږه ګناهګار یو یاره موږ لره پکار ده، ته بچې مړه لاس کې دې تسبیح دي ستا مزې دي. او ستا یو سړی نوم نه اخلي د چا نظر کې نه وي. ډېره مننه ظهیره. ستا یو سړی نوم نه اخلي د چا نظر کې نه وي، او ما پسې د خلکو بلا خولي دي ستا مزې دي. راځم غزل ته. د غزل مطلب ده چې دورانو زندگی و یو وخت، دورانو زندگی و یو وخت، ماشومتوب سو باچاهي و یو وخت. او شیخه زه ولې جنتي نه شومه، شیخه زه ولې جنتي نه شومه، زما هم نښه په تندي و یو وخت. او ډېره زیاته مننه. شیخه زه ولې جنتي نه شومه، زما هم نښه په تندي و یو وخت. او زه هم د چا په شان کې ښکلی ومه. ډېره زیاته مننه. زه هم د چا په شان کې ښکلی ومه، یو څوک زما هم ارماني و یو وخت. او ښکلیا ستا وعدې دروغ دي، ښکلیا ستا وعدې دروغ دي، لکه فرعون او خاني و یو وخت. او ته هم مین یې د چا لارې سارې. ډېره زیاته مننه. ته هم مین یې د چا لارې سارې، زما هم دغه بیماري و یو وخت. او هغه خاوره زما خاوره وه، هغه خاوره زما خاوره وه، که ټوله نه وه نیمایي وه یو وخت. او هغه شیبې له مانه نه هېرېږي. د صبغت الله دوران په شمولیت سره ظهیر تړلی دی چې هغه شیبې له مانه نه هېرېږي چې مو تازه یاري وه یو وخت. ډېره زیاته مننه. هغه شیبې له مانه نه هېرېږي چې مو تازه یاري وه یو وخت. او چې لیونی سپان به اوس څنګه وي. ډېره زیاته مننه. چې لیونی سپان به اوس څنګه وي. یوه تڼۍ د لیوني وه یو وخت، یوه تڼۍ د لیوني وخت. د وخت راکولو مو ډېره زیاته